الله پاک جل جلاله داغه کسانو چې کوم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغوی د ملګرو مخالفت کولو نو الله پاک جل جلاله خو مخکې عذابونه ذکر کړل چې دا د عذاب مې ورکو او اوس په دې آیاتونو مبارکو کې الله پاک جل جلاله دا بیان فرمایي چې د دې کسانو عادت داسې لکه پشان د فرعونیانو یعنی څنګه چې د آل فرعون عادتو نو دک رنګ د دې خلقوم عادتو یعنی هغوی به د حق مقابله کوله دغه خلقم را پاسېدل د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مقابله ته راووتل او د هغې کسانو په شانتي ودی چې د دی نه مخکې تیر شوي دي لکه نمرود او قوم د حضرت صالح علیه السلام او یا قوم ثمود یا قوم د جناب حضرت نوح علیه السلام مبارک چې دا ټول قومونه د حق په مقابله کې راپاسېدلي وو نو څنګه چې هغوی د حق مقابلې ته راوتي وو دکه رنګې دا مشرکان مکه د مکې مکرمې والا مشرکان هغوی هم مقابلې د حق ته راووتل او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره مقابله کوله او هغه مبارک کتاب چې په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نازلو د هغه مبارک کتاب او د نورو آسمانی کتابونو نه انکار کولو او والعیاذ بالله د دروغ ګڼل کله به وی اساطیر الاولین ودا د دروغجنو قصې دا پخوانی قصې دي او کله به وی دا جادو دا او سحر دا او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته ساحر او جادوگر وی لہذا لکه څنګه چې پخوانی اقوام تباه شو دک رنګې الله پاک جل جلاله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره چې مقابله کوله غیم ګورې تباه کړل ابو جهل ولې تباه شو دا ضدي کافرو دا ضدي کافرو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک ورته معلومو چې دا حق پیغمبر دا علیه السلام لیکن بیا یم نه منلو او داسې نور کافران او کم چې الله پاک جل جلاله هدایت غوښتل هغه په هدایت شو لکه سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین خدای پاک جل شانه ورته هدایت غوښتلو الله پاک جل جلاله د پیغمبر علیه السلام مبارک په خولې مبارک ورته دعا وکړه او وی فرمایل اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای پاکه په یو د عمرینو کې د ابو جهلم عمر نامه واخه عمر او د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک نوم عمرو وی خدای پاکه په یو د عمرینو کې اسلام ته عزت نصیب کې جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قسم د حیرانه به پاتې شي چې څنګه اسلام ته راغلی دا د قرآن پاک د وجې نه ګورې اسلام ته راغلی نه او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د دعا برکتو چې پیغمبر علیه السلام مبارک دعا وکړه نو یو ځل
جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام مبارک پسی اعلانو کو مشرکانو وی کو چا دا معاذ اللہ دا پیغمبر علیہ السلام مبارک ذات اقدس یاد کو دیغوی مبارک سر کو وی چا راوڑو نوی دمر انعام دولا. عمر فاروق دغه وخت کې لا مسلمان ناو اگر اپاسیدو وی ززم پلار ورته یو صحابی مبارک ملاو شو وی عمر چرته دی وی داسې وی اول خود د خپل خور تپوسو که کنه او د خپل اوخې تپوس ته وکوي څه چله وی هغوی خو ایمان راوړی ده. جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډایرک لاړو خپل خور کرا چلاړل ناغی د قرآن پاک تلاوت کولو دواړو استاد صاحب وسره ناسو هغه زر پټ کو استاد صاحب او چې کله سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دروازه وټکوله او چې څنګه ورننوتو نو خپله خور بیبي یواله او خپل اوښه یوالو او ورته وایي دا تاسو سوي نو هغه هم د خطاب لور رضی الله تعالی عنها وی ای عمره وی که تو د خطاب زوی نو زه یم ګوره د خطاب لور یم او وی چې څه کوې شی وکړه هغه ورته وایي وی دا تاسو څه کول او څه موې وی عمره اوس خو مبارک صحابي ده اوس خو زمونږ سردار ده او زمونږ د سر تاج ده وی دا تاله نه درکو وی تا ایمان نه دراوړی او تا بدن ویلا نه ده پاک. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه دعا برکت چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک خلینا کم الفاظ اوتیو د هغه برکتو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خور توای او اوخی توای وی زم او اسلام راوړم او روان شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تلاړو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ناسو خلق وی سیب عمر را روان ده. رونو خو زموږ د مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څوک نه ډر ګوری نه و هغه نه ډر شخصیت په ټولو کې په تمام انسانیت کې یو لوی بهادر او لوی شجاع شخصیت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روان ده نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را پاسیدل پیغمبر علیہ السلام مبارک نا گیر چا پیر شو پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وای تاسو سیټ ته شئ وی ما ته د عمر را پرېږدئ وی یا خو به ایمان راوړي او کو ایمان را نوړو نو په دې خپله تورتې سر وم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې لاړو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د دې ګریبان نه ونیوی عمره څه چله وی سیب اسلام راوړم او یکدم چغې شوې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دا چغې شوې او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړو او مسلمانانو او بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې اسلام راوړو ایمان راوړو اسلام کې داخل شو نو به یو کور ته دروازه ټکوله وی کو څوک خپله مور بورول غواړي خپله ښځه کونډول غواړي نو عمر فاروق هجرت کوي او میدان ته دې ورته راووځي بیا څوک نه شو راوتلی څه چل د زناوره وی کو څوک خپله مور بورول غواړي او خپله خور ښځه کونډول غواړي نو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مقابلې ته دې راووځي. لہذا چې چا د حق رونو مقابله کړې ده هغه تباه شوی ده. ګورئ چا چې د حق مقابله کړې ده اوس هم دا مسله ده که څوک د حق په مقابله کې ولاړ وي بظاهره به ورسره قوت وي
بظاهر به ورسره خلق وي، بظاهر به ورسره مال وي، خو قسم د نتیجه به دا وي چې دا به صفر کیږي. نتیجه به دا وي چې دا به د الله جل شانه د عذاب لاندې راځي. نو خدای پاک جل شانه د پیغمبر علیه السلام مبارک د مخالفینو هغه بیان دا فرمایلی ده چې د دوی مثال په شانتې د فرعونیانو او د هغې کسانو چې د دوی نه مخکې د حق په مقابله کې تیر شوي دي، د دوی مثال هم د هغې کسانو په شانې ده. لکه څنګه چې هغوی تباه شوي دکه رنګې دوی تباه شول. ابو جهل چرته ده؟ څوک یې ګورې قبر نشي معلومولی. ښه چاته به پته نه وي چې د ابو جهل قبر چرته ده. او د غریب نه غریب صحابي مبارک قبر چې وګورئ نو هغه به تمامو مسلمانانو کې مشهور وي. د جناب سیدنا بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مبارک قبر هغه اوس هم په شام کې ده او بهترین او خلق ولزي. لہذا دا چې کومو خلقو د حق مقابله کړي د هغه نیست شوي دي، هغه نیست و نابود دي. او چې چا د حق ملګرتیا کړې ده قسم ده د مرګ نه پس هم ګورې نشانات ښکاري. ښه د مرګ نه پس هم خلک پیژني او د مرګ نه پس هم خلک احترام کوي او د مرګ نه پس هم خلق ورته دعاګانې کوي او د مرګ نه پس هم خلک ورسره محبت ساتي. نو خدای پاک جل شانه د دغه مخالفینو د حق بیان فرمایلی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. کداب آل فرعون والذین من قبلهم. الله پاک جل جلاله فرمائی د دغه خلق عادت آل فرعون پشانت د عادت د فرعونیانو والذین من قبلهم او د هغې کسانو پشانې چې د دین مخکې تیر شوي دي کفروا بآیات الله چې هغوی انکار کړی د آیاتونو د الله پاک جل جلاله نه فاخذهم الله بذنوبهم پس انیول الله پاک جل جلاله هغوی لرا بذنوبهم د گناهونو په بدله کې ان الله بشک الله پاک جل جلاله چې دا ان بشک الله پاک جل جلاله چې دی قوی هغه قوي ذات دی شدید العقاب او د سخت عذاب والا دی. ګورې عذاب سخت ورکوي. ذالک دا سزا په دی وجه باندې ملاویږي بان الله لم یک مغیرا چې بشک الله پاک جل جلاله چې دا نه بدلوي تغییر نه راولي په یو قوم کې په یو نعمت کې نعمتن په یو نعمت کې انعمها علی قوم چې هغه انعام کړی وي په یو قوم باندې حتی یغیروا تر دې پورې چې دغه قوم را پانسي په خپله دغه نعمت بدل نه کړي چې دغه نعمت دا قوم په خپله بدل کړي نو الله پاک جل جلاله پکې بیا تغییر راولي. بعضې سړی وي که نه هغه له خدای پاک جل شانه قوت ورکي نو هغه قوت غلط استعمال کی بے جاړي څه وخته پس بیا وایي خدای پاکه ما څه کړي دي. هغه قوت تینا بیا لاړ شي هغه نعمت تینا الله پاک جل جلاله والی بے جاړي چې خدای پاکه ما خدا قوت خراب ځای کې استعمال کړی ده ستا په نافرمانو کې مې استعمال کړی ده. ما بیا حتی یغیروا تر دې پورې چې بدل کیا ما هغه نعمت لرا بانفسهم چې د دوی په نفسونو باندې وان الله او بشک الله پاک جل جلاله چې دی سمیع علیم هغه اورېدونکی او پوهه ذات دی. کداب آل فرعون عادت د دغې کسانو په شانتې د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او د هغې کسانو په شانې دی چې د دین مخکې تیر شوي دي کذبوا بآیات ربهم چې هغوی تکذیب کړی د آیاتونو د رب جل جلاله خپلو
فاهلکناهم اللہ پاک جل جلالہ فرمائی پس ہلاک میں کلا غی لرا بذنوبہم دا گناہنو پا بدل کے واغرقنا آل فرعون او غرق میں کو آل دا فرعون وکل کانوا ظالمین او دا ټول پټول ظالمانو چې ظلم کولو نو د ظلم د وجه نه مې په عذاب راوستلو. صدق